وی شریعت کی دا خبر واضح ده چی سپی چی ده دا پلیت تی و ده ساتل ندی پکار نو دی اصحاب کهف ولی دان سر سپی گرزو دا برو چی دا منگ درس کی دا سپی باش دیر کرو دی رور بکی دا سوالو کو او کل سوال تی نو جواب داری اصحاب کهف اگا زوانانو چی اللہ والا توفیق دا ایمان و دا توحید ورکڑا دا کوئی واقعہ قرآن کے و حدیث کشتی دا عبرت تا پارا دا گئی ورید پکار دی بار بار و دوی سر دا سپی ولیو و دی سپی ذکر قرآن کی مشتی چی سپی دا گوی پا درشل باندی سنگلی وڑولی و پروتو اللہ وی باستون ذراعیه بالوسید اگر سنگلی وڑولی پا درشل کار کی دن نو گوی و دوی سر دا سپی ولیو نو یاد که دا مسئلہ اکثر علماء دا خبر کرده وی دا سپی دا خکار سپیو او شریعت کی د ښکار د پاره سپی ساتل د فصل د ساتلو د پاره د څارویو د ساتلو د پاره ستا د خپل ځان د پاره سپی د کور نه بهر تړلی چېرې زما څوکۍ کوي د جایز دی نو د دوی د سپی وي د څو دا د ښکار سپی نو د ښکار سپی دوی ولې ګرځوي نو چې دومره دوی ووتو قوم او هر څه پرېښودو نو دوی به خوراک ته ضرورت راځي دوی به ډېر څه ته ضرورت راځي نو خوراک به څنګه خو په دې سپي باندې به څه کوي ښکار به کوي او دغه به د هغوی خوراک کوي نو سپی د هغوی د څه د ښکار امام ابن کثیر رحمه الله دې باره کې خبرې کړي زه به ته خلاصه ذکر کړم په خپل تفسیر کې وایي سپی د هغوی په درشل باندې پروت و داسې سنګلې غوړولې لکه څنګه چې دا سپي پراته او بیا د بعضو علماو اقوال را نقل کړي لکه امام ابن جریج وی هغه دا وایي چې ده څوکۍ کوله د هغوی نو په دروازه کې ورته پروت او د دروازې نه د غار نه بهر پروت درشل په خوا کې دننه نتو ولې ځکه چې ملایکه هغه ځای ته ننوځي کوم ځای کې چې سپی ها خو ناشنا خبره د ابن جریج صاحب کړې ده امام ابن کثیر نقل کړې ده وایي دا دومره برکتي خلک وو چې هغه برکت کې ورسره سپی هم شامل شو څنګه څه برکت سپي ته څه برکت میلاو شو ذکر قرآن کې راغی که نه قیامت پورې ویلی کېږي د سپي ذکر کوم ذکر راغی قرآن کې نو وایي وهذه فائدة صحبة الاخیار او د نیکانو سره چې کینې د هغې دا برکت وي د نیکانو سره چې کینې د هغې دا برکت وي د سپي ذکر په قرآن کې راغی د سپي چې کله د نیکانو سره ناسو نو د دیندارو او د ښو خلکو سره چې کینې الله به هغو باندې خو برکت راورېږي رحمت تا ته به هم په هغه برکت او رحمت کې څه ایسه تا ته میلاو شي نو حاصل دا دی چې د سپی د څه د ښکار او بله خبره به راته وکړم اخرنۍ به ده وکړو د هغوی شریعت او زموږ شریعت یو دی نو دې سوال ته ضرورت نشته یعنی کیدی شي چې د هغوی په شریعت کې د سپي ساتل جایز وو کیدی شي که نه شي کیدی نو موږ ته د دې سوال څه ضرورت راغی چېرې د هغوی سره سپی ولې و دا خو صحیح ده زموږ په شریعت کې سپی بغیر د دغه عذرونو نه ساتل ناروا دي خو کیدی شي د هغوی کې جایز وو کیدی شي که نه شي کیدی او موږ ته خبر نه یو نو الحمدلله دلته څه اشکال نه راواقع کېږي او نه دې سوال ته ضرورت راپېښېږي او که بالفرض راپېښ هم شو نو بیا جواب څه دی چې د سپی د څه د ښکارو یا د څوکیو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې